د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې چې کله یو ځوان مړ شو او بیا په قبر کې کېښودلی شو، یعنی دفن کړی شو، نو د هغه د قبر نه د اذان اواز راتلو. د دې خبر نور حقیقت څه دی؟ که غواړئ چې ویډیو وګورئ نو په دې ویډیو کې در سره ټول حقیقت شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، الله رب العزت انسانان په مختلفو رشتو کې پیدا کړي دي چې په دې کې چاته د پلار درجه ورکړي، چاته د مور درجه ورکړي، څوک یې ورور جوړ کړي، څوک یې خور جوړه کړې ده. په دې رشتو کې د هرې رشتې حق ادا کول ضروری دي او په رشتو کې د ټولو نه لوی حق د مور پلار دی، ځکه د مور د خپو لاندې جنت دی او پلار د جنت دروازه ده. دا واقعه هم د مور پلار سره د ښه سلوک په باره کې ده چې کله د کراچۍ یو 22 کلن ځوان مړ شو، نو د دفن کولو په وخت کې داسې حالات راپېښ شول چې ټول خلک ډیر زیات حیران شول. د پاکستان لوی ښار کراچۍ کې یو قبرستان دی چې د هغې خدمت کوونکي د یو قبر په نښه کولو سره وویل چې دغه قبر د 22 کلن ځوان دی او د اذان غږ ترې راځي. د معلوماتو له مخې دغه ځوان پوخ مونځګزاره و، یعنی 15 وخته مونځ به یې کولو او کله کله به یې مسجد کې اذان هم کولو، خو د مور پلار ډیر زیات تابعدار و. د مور پلار قدر به یې کولو، د هغوی به یې هره خبره منله او هغوی به یې خوشحاله ساتل. کله چې مړ شو او د دفن کولو مراسم یې هم شروع شول، نو خلکو لیدل چې قبر زر زر کنیستل کیږي، چې دغلته موجود دیني عالم وویل چې قبر د دې ځوان راتلو ته په انتظار دی. د دفن کولو نه څو ورځې پس خدمتګار د قبر نه د اذان اواز واورېدو او بیا لاړو دا واقعه د ځوان کورنۍ ته وکړه او ورته یې وویل چې ستاسو د زوی د قبر نه د اذان اواز راځي. کله چې هغوی په قبر پیره ورکړه، نو رښتیا هم د اذان غږ یې واورېدو چې بیا یې ورو ورو غږ کمېدو. په راپورټ کې ویل شوي دي چې دا منظر دغلته ډیرو خلکو ولیدو او خلکو ویل چې دا د دې ځوان د نیک عمل او مور پلار سره د حسن سلوک نتیجه ده. دوستانو، مونږ بیا هم وایو چې دا واقعه د پاکستان مشهور او لوی اخبار امت راخیستې او مونږ پکې هیڅ هم د مبالغې نه کار نه دی اخیستی. الله ښه پوهیږي چې دا به څومره حقیقت ولري، خو دې کې شک نشته چې یو ځوان نیک عمله وي او د مور پلار قدر کوي، نو الله تعالی هغه ته ډیر انعامات ورکوي. ځکه خو الله تعالی فرمایي او له مور او پلار سره ښه چال چلن کوئ، که له هغوی نه یو یا دواړه زړښت یعنی بوډاتوب ته ورسیږي، نو اوف هم ورته مه وایه، مه یې رټئ او په ډیره نرمۍ او مهربانۍ خبرې ورته کوئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. خامخا یې در سره لایک کړئ او په آینده کې د خال کلیک هرې نوې راتلونکې ویډیو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در رسیږي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.